سلامونه نیکې هیلې احترامات کوم ته د هیله چې جوړ اوسئ قدرمنو هیوادوالو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ نن د روژې 10مه ورځ ده او داسې کورنۍ ته راغلي یو چې دغه له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. دغه کورنۍ چې ده دومره ستونزې لري چې حتی مسجد ورته چنده خپله ټوله کړې ده او دې ته ورکوي. او د کورنۍ سرپرست چې دی هغه د سترګې عملیات کړی دی او لکه ګردو تکلیف هم لري. نو هغه سیطامه کې پروت دی او د دوایي لپاره پیسې هم نه لري. نو دلته ورته ویلی دی چې پیسې راوړئ چې موږ د سترګو یا د ګردو عملیات وکړو. نو دغه ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی او ماشومان یې چې دي دغه سړک باندې موټرونه پاکوي که چا 10 روپۍ یا 20 روپۍ ورته لاس کې ورکړي او دغه خپله ښځه چې ده دغه خپله کار کوي کورونو کې او خپل کور چلوي. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو چې دغه د روژې 9 ورځې دا په کوم حال تېره کړه. نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درستی خوب است مادر؟ سفید شام زنده باید خیراتش شام. خب مادر جان آمدیم از حالتان خبر شدیم که بسیار زیاد مشکلات داری شوهرت هم دست به کار است. دیگه آمدیم که از حالتان پرسان کنیم چیز مشکلات داری میتونی بریم. سفید شام خدا که شما عفو کنه که از غریبا رو پرسانش میکنی. به خدا یک تکنان بدون امور ما و این دخترک هم شوکه و خالی خوردن. او نه از چه درک بود نه از نان درک بود نه از کتق درک بود ولی این شام نزدیک از همه چیز درک نیست. نه پیاز نه آلو نه آرد نه روغن هیچ چیز درک نیست. الله ما را میبینه او روزی الله فرض خداوند دادن ما سی چیز درک نیست. شوهر ما چشما ما عملیات است از کمرم او بامینه در شفاخانه سی به فلانی سینی کلان بچه مسنو ساله کمیگر کس ندارم هیچ کس کو ندارم که کس کمک کنه. اوی ریزه میده ریزه ماست اوی چیز نیست. بالله که معلوم باشه شما چی پرده کنید. خودت کار میکنی دیگه؟ خودم از یک خانه دیگه خانه کدام کار کردم کس نان داد کس کدام پیسه داد کالشوی که سر میکنم هر کار میکنم از مجبوری ناچاری دیگه نما ای چی تو نه دیگه چی کس کو دارم درسوس که برش چی کنم او سفید شم روز است هیچی ندارم. خدا سر ما آوردهش ابدان ریزه که است تمام روز بزنی شب که شد دل از گوشت سر شمیتن هیچ چیز درک نیست. اوی شیمت تکه تکه افتاده است. بر دوای زوام چیز نداری دیگه که دوای زوام هیچ چیز نداریم هیچ چیز نداریم الله پاک و دربارشون پاک. ای تو رستیم که خاک پیمال هستیم هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست. این ریزه که ما تمام شم تو خار ناجی بود. سینش که نمک چک کردیم دادنش نمک کردیم تمام شم بستر دکیل کردیم. تسبیح تمام شم مندیم نماز کلمه میخوانم الله میبینم. نه کس دیگه قرض میکنم. مردم میبینن دکاندارا که بود نمیشم. نه دکترها دیگه قرض میکنم دکاندارا قرض میکنم. ایلا به خدا ششتیم هیچ چیز درک نیست. هیچ چیز نیست. و اینو روزه رو میتو با تکلیف گیر کردی با مشکلات. با مشکلات هیچ چیز نیست. یه گلو دانه ناروا شوارم شو کما داشته باشیم و ما رو دیگه بعد از این پخته کنیم. دیگه چی بگیم دیگه چیز نیست. نه بود است نه چه است نه خوب است نه بد است چیز نداره. هیچ چیزی نیست. آب خالص از بمبا. اونو میخوریم. کدام تکنان کمی کنیم کدام لب آرد کمک کنیم کدام تکنان پخته کمک کنیم اونو میخوریم. خیر خدا مهربان است و بیادر که فیلم آواز شما را بشنوه چی گفتنی دارین چی خواهش دارین از کشش. سفید شما لازم سلام بشکنه او که هر شی که ما کس کمک میکنه امداد میکنه او خدا از آخرت روشنی شه بریش بریه او از دنیا شه روشنی شه بریه که ما غریبه که ما پیمال مردم کمک کرد خدا از دیگه طرف رحم کنه سرش. ما هیچ چیز نداریم سرزنی طرف الله شما خون بشیم. از چیز نداریم که زیر خدا وار کنیم. بریزه از کالا از لباس هم چیز نداریم که ما تنش کنیم. درمانو هیوادوالو تاسو خپل واردو نو زه به تاسو په څه وایم چې دا کومو ستونزو او مشکلاتو سره دغه ژوند مخې ته وړي او د کورنۍ سرپرست چې دی هغه د دې خبره پرچه پروت دی او د عملیات لپاره پیسې نه لري خپله کار کوي. دا 2 زامنې دي چې دا هلته سړک کې ودرېږي او د خلکو د موټرونو شیشې پاکې کوي او 10 روپۍ ورته ورکړي
دومره دا مجبور دی چې مسجد والا ورته چنده ټولۍ او دې ته راوړي دا شپې ورځې دا د روژې میاشت وګوره دا په همدې سخته کې دا تېروي. نو هیله ده چې له دوی سره مرسته وکړي. دغه د روژې مبارک میاشت دی، وایي که نه چې انسانیت تر ټولو لوړه مرتبه ده او زړه کې لږ رحم وي نو په دغه بیچارهګانو رحم وکړي، ځکه چې دوی ډېر زیات ستونزې لري، ډېر زیات مشکلات لري. نو دغه هم یو صدقې جاریه ده، که له دې سره وکړي نو دغه د دنیا او آخرت کامیابي ده. هیله ده چې له دوی سره مرسته وکړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 99 40 283. لیدو څخه مننه.